رب العالمین فمونگا و تاسو در رمضان مبارک میاشت تیر کړه او دا اللہ حمد او دا اللہ فضل او کرم دی چی مسلمانانو پکی دروازی روجیونی ولی د شپې تراویح او ختمونه وکړل او ډېرو مسلمانانو په آخري لسو شپو کې د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو. پروردګار دې دغه عبادتونه زمونږ په خپل دربار کې په ډېرو لویو دوچندو سره قبول او منظور کړي. رب العالمین دې ستاسو زمونږ دغه ناقص عبادت چې مونږ کړی قبول کړي او پروردگار دې د رمضان د دې میاشتې د بیا بیا رجوع نیولو توفیق زمون نصیب کړي. زما وروڼو نن په مونږ اختر دی او ټول مسلمانان د اختر خوشحالي کوي. رکوټ اختر د روجو د عبادت خوشحالي ده. انسان په دې خوشحاله چې الله شکر دی په دې مقدس میاش کې تا ماله د روجو د نیولو توفیق راکړ. دا هغه روجو خوشحالي دې ته رکوټ اختر وایي. عام مسلمانان سحر کې یو بل له مبارکباد ورکوي، یو بل سره ملاویږي، د اختر مانځه کې یو بل سره ملو شي، په لارو کوڅو کې یو بل سره ملو شي، رشتہ دار او دوستان د یو بل ملاقات لذي، زنانه خوشحاله، هر چا نوی جامې یا پاک جامې اغوستي چې وسې کېږي. ولې مونږ وایو زمونږ اختر دی مونږ خوشحاله یو. داسې ده که نه ده؟ مونږ وایو زمونږ اختر دی مونږ خوشحاله یو. ماشومان وایي سبا اختر دی، زنانه وایي اختر دی، بوډاګان ککت کې پراته دي، پاکه جامه کې پراته دي، مریضان که په اسپتالونو کې دي پاکو جامو کې دي، وارثان ورته پاکې جامې واچوي، سبا اختر دی. دا تپوس کوي چې الله به څه وایي؟ مونږ خو وایو اختر دی. الله مختر وایي که نه وایي؟ زه خوشحاله یم، ته خوشحاله، کورونو کې زنانه او بچي خوشحاله دي، الله به څه وایي؟ زما وروڼو چې څنګه ته خوشحاله چې اختر دی، دارنګې پروردګار خوشحاله دی چې اختر دی. او دې وخت باندې چې دا مونږ مونځ کوو او دا خلق را روان دی، یقین وکړه چې را روان هم په دې لارو خلق دی اختر مانځله را روانو، قسم په الله زړه مې خوشحاله و. هر مسلمان په دې خوشحاله دی چې یاره زه روان یم یو جومات ته ځم، یو لوی جمع لځم چې هلته د اختر مونځ وکړم. دغه وخت کې پروردګار خپلې فرشتې راغونډې کړي، ما ته تاسو ناست یې، الله ته فرشتې ناستې وي او پروردګار د خپلو فرشتو نه تپوس کوي، ای فرشتو یو مزدور چې مزدوري وکړي سمو خیال دی چې هغه له به هغه مالک څه ورکوي؟ فرشتې وایي الله مالک له پکار دی چې مزدور له پوره اجر ورکړي، پوره مزدوري ورکړي. 100 روپۍ دیاړي ده چې 100 ورکړي، کمې نه کړي. خوله لا اوچه نه ده چې دیاړي وله ورکړي. 50 روپۍ مزدوري ده چې 50 ورکړي. الله د مزدور د مزدورۍ سیله هم دقه ده چې مالک کم وخت رخصتی چې پوره اجر وله ورکړي. وی ښه ای فرشتو ګواهان شئ او الله په خپل ذات 15 قسمونه خوري. زما دې په خپل ذات قسمي، زما دې په خپلو صفتونو قسمي، زما دې په خپل جلال قسمي، زما دې په خپل کبر او لویۍ قسمي، او زما دې په هغه خپل جمال قسمي. 15 قسمونه الله خوري چې زما دې بندګانو مزدوري وکړه، د رمضان روجې ونیولې، دې مزدوري وکړه. ما ورته ویلي اوس روان دي د اختر مانځله کور یې پرېښود، بهر ته روان دي د اختر مونځ کوي، ما خوشحاله ما رضا کوي. ای فرشتو خوشحاله شئ، دا ټول به د مانځه نه بخلې واپس کومه. ټول وایي الحمدلله. څنګه چې مونږ خوشحاله یو اختر کوو، الله خوشحاله دی. رب العالمین اختر خوشحالي ته وایي، دا الله فرشتې خوشحاله دي. نو اختر یوازې په بندګانو نه دی، اختر خو مونږ خوشحالی ته وایو. خوشحالي یوازې په مونږ نه ده، په الله او د الله په فرشتو باندې خوشحالي ده. دا زمونږ کمال نه دی، دا د الله فضل او د الله کرم دی. مونږ او تاسو رب العالمین مسلمانان پیدا کړو، ټول وایي الحمدلله.
په مسلمان ملک کې پیدا کړی یو، د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړی یو، په دغه ژبه مو د الله او د الله د رسول نوم راځي. دا ستا او زما کمال نه دی، دا د الله فضل او کرم دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا، اے زما حبیبه خپل پیغمبره دا بعض خلق در باندې احسان رالی چې مونږ خو بدل اسلام راوړه کنه، مونږ مسلمانان شو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، او آیا ورتا چې پام کوئ په ما د خپل مسلمانۍ پیرزونه نه کې، احسانو نه کې. اسلام دا عمل نوم دی. روجه دل نیسم، ختم دل کوم، حج دل کوم، پیسې لګوم، جماعت جوړوم، دا مې در باندې احسان دی. او آیا ورته ای ښکلي پیغمبره لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپل مسلمانۍ احسان راوانړوئ، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کې چې د امریکې او د یورپ او د افریقې د سره او تور کافر مې پرېښي دی او ستا په زړه کې مې د ایمان رڼا چولې ده. ټول وایي الحمدلله، مونږ د الله احسان قبلو. بیا وایي الحمدلله، دا د الله احسان دی. یو ملنګ روان دی، خپې بلې خپې، خپې بلې خپې، سر تور سر، شلېدلو جامو والا په لاره روان دی، له ډوډۍ درک کې نه لګي، بیزار نشته، جامې شلېدلې دي، غریب فقیر مسکین دی. یو ښار ته ورغی، څه ګوري چې خلک د ښار دروازو ته په قطارونو په لینونو ولاړ دی، اله ګوله درشته. ده تپوس وکړي فقیر مسکین چې دا ولې دا خلک څه ته ولاړ دی، جلسه ده، جلوس ته څه چل دی؟ وی نه دا بادشاه دروازه بنده کړې ده، د ښار ټول ګیټونه بند دي، دروازې بندې دي. ولې بندې دي؟ دا بادشاه نه باز تښتېدلی دی. بادشاه اعلان کړی دی چې دروازې بندې کړئ چې باز بارو نه دي د ښار نه، تر څو چې د بادشاه باز نی پیدا شوی دروازې به بندي، او چې کله باز پیدا شو دروازې به کولاوي، نو دننه خلک به بیا بار راځي، بار به دننه. دا مسکین فقیر شلېدلو جامو والا لږ ځان له شو، د خلکو نو یو سوړه سویلې وکړو. یا الله ناشنا خدایي دې ده، عجیبه خدایي دې ده. الله چې د جهان بېوقوف بادشاه دی، نو بادشاهي دې ورکړې. کمقل بادشاہ خو ځکه دی چې باز ته دروازې بندوي. باز خو په دروازه نه دي، څه ګډه چیلۍ خو نه ده، باز خو په اوالو دي. دونه کمقل بې وقوف بادشاہ چې باز ته ګیټونه بندوي. که طاقت دې وي نو په دې ښار جال خور کا چې بازونه تښتي، نو چې جال نشي خورولی په دې ښار باندې، نو دروازې بندوي. دا چیلۍ ده که خره ده، او کدا څه شی دی چې ته ورته دروازې بندې؟ دا خو باز دی په اوالو ځي. یا الله دومره قمقل بادشاه د جهان خر بې وقوف، هغه له دې بادشاهي ورکړه، نه پوهېږي، ناپوهه دی. او چې زه هوښیار یم، نو الله زما جامې نشته، شلېدلو جامو کې ګرځم، پیزار مې نشته، کوي شلېدلې پیزار، خوراک مې نشته، پردي خوراک ته ناست یم، کور مې نشته. پروردګاره ناشنا خدایي دی دا، زه هوښیار یم، په درونو ګرځم، شلېدلو جامو کې. هغه بې وقوف قمقل خر دې مخکې کړی دی، بادشاهي دې ورکړی ده، خلک ورته سلامونه سلوټونه کوي. اخوا شو، کېناست، یو میدان کې وده شو، لوی الله په خوب کې ولید پروردګار رب العالمین ورته وایي لکه ولې پریشان یې؟ وی الله ستا دې خدایۍ ته پریشان یې، څه چل دې ده ما په خدایۍ کې؟ وی هوښیارو له دې څه ورکړي دي او قمقلو له دې څه ورکړي دي. واقعي ګورې که تاسو سوچ وکئ که نه، بعضې د جهان مالدار خلک یي د خبرې په چل نه پوهېږي، بعضې هوښیاران یې د روزۍ درکې نه لګي. کم عاقل عاقل آیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. قمقل بی د دنیا مال او دولت بی، هوښیار بی درک به نه لګي. دنیاوي په عقل نه ده. نو پروردګار ناشنا خدایي دی ده. د جهان بې وقوف له چې باز ته دروازه بنده کړې ده، هغه له بادشاهي ورکړې ده، او خلک سلوټونه ورته کوي، او څوک ورته سټ سټین کوي، او چې زه هوښیار یم نو زما د جامو درک نه لګي، سجدې راته لګوم، تندي مې راته وسولول، د ډوډۍ درک مې نه لګي.
روجی دل نسم د پیشمنی او د ماخامی درک میں نه لگی ناشنا خدای دے رب العالمین لک چکم علم دے کنا اللہ سره چکم علم دے د ټول مخلوق علم حضرت خضر موسی علیہ السلام ته وی دریاب کې روانو کنا دریاب کې روانو یو چنچنې د کشته نخلق کتکلو په مخوکه کې یو ساس کې اوبر اوچته کړي حضرت خضر موسی علیہ السلام ته وی سره خیال دی چې دا رپورټ احساس کې دې ټول دریاب په مقابله کې څه حیثیت لري حیثیت دریاب ته ګوره ساس کې ته ګوره وی زموستا علم او د دې ټول مخلوق دا علم یو ځای کا دا الله دا علم په مقابله کې دومره نه لکه دریاب په مقابله کې دا رپورټ احساس کې الله لا علم دی الله په خپل کار خپ ويږي موږ څه پويږي رب العالمین دغه فقیر ته وای عبادت گزار تا وی خوا لکه زما دا فیصله ټیک نه بادشاہی تاله پکار ده تو خیاره ډیره خره دا فیصله کوم اوس فیصله کوم الله خو چې وی کون وس پيکون د دغه بادشاہی براوالم تاله به درکم اوس 2 سکند کې فیصله کوم کولی شي الله نواز شریف کم ځای ته ورسوه چې سلوک به ورته کو جرنیل سے بغیر کم ځای ته ورسوه زه کولی شم الله وی اوس بستا د دره بادشاہی تاله درکم دا دنیا برته سلوکونه کوي هر څه به برابري دنیا کې به د عیش و عشرتي بادشاہ بشره د علاقې ستا دا نعمت به زه غله ورکوم ستا دا به غله ورکم د هغه به تاله درکم وی الله زما والا څه دي دا شلېدلې جامې دا شلېدلې سپلې دا چې د درک د ډوډۍ دا ولا ورکې دا نعمت دی وی نه 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 ستا په لکه چې کوم ایمان دی ګورې او ته چې ما ته د شپې جهالې سلګی وې او ما ته زاري کې دا نعمت او چې ما ته سجدې کې دا نعمت او چې ما سره د مینه ده او د اراز و نیاز را سره کې دا نعمت د هغه مال او دولت بادشاہي تاله در کوم ستا هغه د نیمې شپې ما سره جړه او ما سره مینه به غله ورکومه څنګه دې خوښه ده وی نه الله دا بادشاہي مې نه پکار ده خپل نعمت مې ټیک دی نو مونږ چې الله کوم ایمان را کړی دی او د رمضان دا روجې مې ورته ونیولې او بیا سار ورته راووتو زما ورور د دې نه لوی نعمت بل شته الحمدلله نو دا الله راوویستو او چې کم سړی راشي او الله ته مانځه ته ودرېږي په دې خوشحاله شي ماسپښین لمونځ دې وکړ دې جومات ته تا الله راوستی ستا په زړه کې د جومات مینه واچوله ستا په زړه کې د خپل ذات مینه واچوله ستا په زړه کې د جهنم یره واچوله نو ته جومات ته رالې نو چې مازدیګر بیا رالې مانځله نو ته پوه شې چې د ماسپښین هغه مونځ دې له قبول کړی دی که هغه تلل دې نه وي قبول نو مازدیګر به نه وي راغوښتی نو چې ماښام بیا رالی نو پوه شي چې هغه مخکنی جړی هم دله قبوله کړې ده هغه عمل هم دله قبول کړی دی زما ورونو که زمونږ ژوند دی که زمونږ مرګ دی که زمونږ حیا ده که زمونږ عزت دی که زمونږ مال دی که زمونږ اولاد دی که زمونږ بچی دی که زمونږ ډوډۍ ده دا ټول د الله د طرف نه دي نو دا د الله فضل او کرم چې د رمضان مبارکه میاشت کې په مونږ او تاسو روجې ونیولې او بیا خپل ذات ته ودرولو او څنګه چې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي پروردگار دې مونږ هغه قوم کې چې کم قوم متعلق الله فرشتو ته وایي چې دا زه بخلي واپس کوم زما ورونو دویمه خبره درته کوم زمونږ په دې وطن کې یو برایي ده یو بیماری ده د هغې بیماری نه به لږ ځان ساتل پکار مونږ کوو روجې مونږ نیسو په چا چې زکات فرض ډېر مسلمانان یې ورکوي په چا چې حج فرض ډېر مسلمانان ځي یو لویه بیماری زمونږ په وطن کې دا ده چې یو مسلمان د بل مسلمان غیبت کوي دروغ وایو شیطانت کوو چې وسم رسی پردی حیا و عزت عملو او چې وسم رسی نه بل سپکم وایو د دواړو جهانو مبارک سردار حجۃ الوداع کې د مینا په میدان کې چې د اختر ورځ ده لوی اختر او د عرفات په میدان کې چې د عرفې وزن ده او د جمعې وزن ده دواړو ځایونو کې یو تقریر کړی دی ادرت په خپله اوښه مبارک باندې سور شو
او صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې ټول متراجم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان ورته وکړ چې اے مسلمانانو، د جاهلیت په دور کې که چا یو بل وجلي باس، اوس چې کله مسلمان شو هغه فتنې او دشمنۍ ختم، بدل بنا لباس. اسلام نه مخکې چې چا یو بل سره قتلونه کړي، او زما د خاندان یو الک ربیعه ابن حارث دا حذیلیانو وجلی دی، بدل میں پہ پورے دی، خو چونکې دا د جاهلیت په دور کې شوي دي نو هغه ورته ما وبخه. اسلام نه پس که چا یو بل مړه کړل نو قصاص به الو، خو جاهلیت کې چې څه شوي دي ما هغه یو بل ته وبخي. دوم اعلان سود ختم، د نن نه اعلان دی چې سود ختم، او که د چا یو بل سره سودی کاروباری خپل پیسې دې ته اخلي سود دې نه اخلي. تاسو ته پته لګي چې د زلزلې د راتلو لوی سبب په دغه وطن کې څه شی دی، خلک نه دی خبر. څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی. سودی کاروبار، د سود کاروبار او د سود لعنت دا د زلزلې د راتلو سبب. سود متعلق اعلان دی چې باس، او بیا وایي چې د ماتر عباس دا هغه چې چا سره پیسې دي او په سود یې ورکړي دي اصل زر دې ته والي او سود ختم. ګوره لاول یې په خپل عمل وکړو، بیا عامو ته اعلان وکړو. دریم نمبر د ښځو به خیال ساتئ. زنانه دا تاسو سره په دې لاس کې قیدیانې دي، ستا خدمت کوي، ستا د میلمه خدمت کوي، ستا د بچو خدمت کوي، د هغې به ډېر خیال ساتئ. د نوکر او چاکر او چې تا سره کوم مزدور دی او امسایه دی زمیندار دی د هغه به خیال ساتئ. په غریب طبقه نبی علیہ السلام خفه کېږي او بیا تپوس کوي. اے صحابه تپوس ته نه کوم دا د څه میاشت ده؟ صحابه ته معلومه وه، خو هغوی به د ادب نه غږ نه کو چې که مونږ هسې نه د نبي علیہ السلام دا ښکاره تپوس دی نو که څه بل نوم ولېږدي. صاحب الله و رسول ته پته ده، ولې د ذوالحجې د لوی اختر میاشت نه ده؟ وی ده. وی دا کم میدان دی، کم خار دی؟ وی الله و رسول ته پته ده. ولې د مکې مکرمې هغه مبارک خار نه دی؟ دا د څه ورځ ده؟ الله و رسول ته پته ده. ولې د لوی اختر هغه مبارکه ورځ نه ده؟ د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. زه به ورته هغه پښتو لنډ مفهوم بیان کوم، لفظي ترجمه درته نه کوم. چې د لوی اختر ورځې یا مثلا د جمعې ورځ وي او د عرفې ورځ وي، دا څومره د برکت ورځ ده. پخوا به د عرفې په ورځ خلکو په څاروو کار نه کو، د لوی اختر مخکې به یې ګیا راوړه چې د اختر په ورځ به مونږ بس کار نه کوو، په څاروو به یې مزدوري نه کوله. نو چې ورځ د لوی اختري یا ورځ د جمعې وي او د عرفې وي، د لوی اختر د ذوالحجې میاشتې او د بیت الله په خوا کې یو سړی سنګینه ګناه وکړي، بدعملي وکړي، د ده نه غټ ګناهګار به بلي د ماله نه. ولې چې ورځ مبارکه، میاش برکتی، خار د بیت الله، ګوند د بیت الله. نبی علیہ السلام اعلان کوي کم مسلمان چې د مسلمان وینه توی کړه، کم مسلمان چې د مسلمان عزت واغشته، کم مسلمان چې د مسلمان مال په ناجایزه واغشته، داسې ګناه ده لکه چې د اختر ورځې یا د عرفې ورځې، د جمعې ورځې، د لوی اختر ورځې او د بیت الله په خوا کې سنګینه د زنا ګناه کوي، دغه رکوټې ګناه کوي او سړی هلته دغه ګناه کوي. خو د بیت الله خوا ظالم بچیا دې میاشت ته، دې ورځ ته، لیکن نبی علیہ السلام فرمائی کہ حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. مونږ ته دا ګناه رسخ کاری، یو مسلمان د بل عزت، یو مسلمان د بل غیبت، یو مسلمان د بل سپکا، یو مسلمان د بل مسلمان مال پغل، دا د مسلمانۍ طریقه نه ده.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. د دوالو جهانو سردار فرمائی مسلمان څه شی دی؟ مسلمان تعارف ته کوي هغه څوک دی چې د لاس او د جبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظي. من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. څوک چې دوه طریقه دی، یو ته یو څه وي بل ته بل څه وي، یو ته یو څه بل ته بل څه. د قیامت په ورځ به په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي. څومره لوی ګناه. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي زمونږ په ایمان دی چې یو سړي د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل. عربی کې وي اقتل، دا فلان کې مړ کا. صرف دا وایي چې اق دوه ټکي وایي، یا ورته وایي دا فلان کې مړ کا. داسې ونه وایي مړ لفظ خوا پې پیشي یا اشاره ولا ورکی هغه د پلار روان دی چې دا کم سړي د چا په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړي دي. د قیامت په لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو په مخ کې د فرشتو مخ کې د په تندي به لیکلي آیس من رحمت الله. دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی چې دوه ټکي استعمال کړي، په تندي به بورډ لګېدلي نو چې هغه ټوپکې ورپسې وړي چې هغه مرسته یې ورسره کړي د هغه به څه حشري. خدای نه ویرېږئ مسلمانانو، یو بل سره جوړ وکړئ، جوړ کروانی جوړ وکړئ. چا زیاتې کړې وې بخې، یو بل مرګ پسې مه ګرځئ، د یو بل حیا غشتو پسې مه ګرځئ، د یو بل قتل و قتال او جګړو پسې مه ګرځئ. توبه وباسئ. دلته به ووایې دسباو کې خلک وایي فلان کې نر دی. نر دا نرتوب خو نه دی، دا خو دلته ډز وکړ نر دی، خلک ته نر وایي. لیکن دا پتلون والا پولیس والا چې راځي ستا په کور کې زنانو په منځ کې ګرځي، دغه نرتوب دی. څه شو بیا چې بیا په خپو ولا پرېږدو جرګې پکې هغه نرتوب دی، بیا څه شو؟ دا نرتوب نه دی. مسلمان باندې دی لاس واچو، دا نرتوب دی. دا نرتوب نه دی. هغه زیاتې وکړه ورته ویې ما وبخلې، دا نرتوب دی. په پردی لور خور دی حیا واچوله، صادر دی په واچو، دا مسلماني دا نرتوب دی. الله دې زموږ دا نصیب کړي. ښه اخلاق د دواړو جهانو د مبارک سردار طریقه وه معلوم. جبه محفوظ کې، جبه کنټرول د غیبت نه. عبدالله بن مبارک لوی شخصیت یو سړی ولا راغی یو سید ګناه مې کړې ده، جاړي ډېره لویه ګناه مې کړې ده، ډېره لویه ګناه مې کړې، توبه وباسم چل راته وښایه. وایي څه ګناه دې کړې ده؟ وایي بدعملي مې کړې ده. اوهو انا لله. ما وی که د مسلمان غیبت ته کړې دی داسې ګناه دی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د چا غیبت وکړ خپل قبول شوی ثواب هغه ته وبخه. نو پردې غیبت کوم چې څه مې ګټلي دي نیکي تا ته مې وبخل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چا فلان کې سړي د غیبت کوي، ښکاره د کجورو ډکه کړه ولې په خیرات کې ولېږله. ویا دې بد وي او ته ولې کجورې لېږې؟ وی هغه ما ته ټول ثواب را وبخه، نو که هغې مقابله کې یو ښکاره کجورې ورکړم څه به وشي؟ وی ته غیبت نه کوې؟ وی چې غیبت کوم د مور ولې نه کوم؟ وی د مور څوک غیبت کوي؟ نو وی نبی علیه السلام وی چې چا غیبت ته وکړه نو خپل ثواب دې ورته وبخه. د مور خلک چې ثواب بل چا لري چې مور له خو ملاو شي که ټوله ورځ په جومات کې، په بازار کې، په دکان کې د پټي په پوله په غیبت هم دا خولې ستړی نه شي. یو د یو او کولې څه شي زه چا غیبت وکړم چا مې څه وکړل؟ تا د بل مسلمان غیبت وکړه څه دې والا وکړل؟ دروغ دې ووایي څه دې وکړل؟ شیطانت دې وکړه چې د هغه څومره قتلونه چې کېږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په دنیا کې اربونه او کروڑونه چې کېږي د دې ټولو دا چې یو ځای کې تر قیامته پورې دا ټول به د قابل په تله کې ورچوي. ولې ځکه په دنیا کې د قتل ایجاد قابل کړی دی. جبه به کنټرول کوه. خرونو درېیمه خبره دا ده چې روجې مو نیولې. اوس ورپسې په دې میاشت کې 6 نورې روجې دي، خو به انشاءالله تاسو ته ټولو ته یادېږي. زموږ مولي صاحب د الله وبخي او خدای په قبر انوار نازل کړي. دا 2 سیزونه د هغه برکت ته په اعتبار کې 3 سیزونه، یو 6 روجې د شوال، یو اعتکاف چې هغه به خلکو کوي، او 3 صلات تسبیح. دا د هغه برکت دی. نو دا 6 روجې نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د رمضان روجې ونیولې ورپسې په دې رکوع اختر میاشت کې 6 روجې نورې ونیولې، دومره اجر به الله ورکړي لکه ټوله زمانه چې روجې نیولې. او حکمت پکې څه دی؟ الله ته دا ښیي چې یا الله
زه ستا د رمضان په دغه روجو ګوره ستومانه نه یم، که په هغه روجو ستومانه وم نور به مې ولې نیولې، زه پې ستومانه نه یم، دا د نور یم دلې نیسم، که ټول کال روجې وي پروردګاره ما به بیا نیولې. نو شپږ روجې په دې میاشت کې دا ونیسئ، یو نن ورځ نیول بند دي او د نن نه پس چې هر کله نیسئ نیوی شي، زنانو ته مو وایي. زما روم اخري یو بل ټکي درته زمونږ د اختر همیشه د لانجو اختر وي، مونږ ته پنجابیان وایي مونږ پښتنو اختر هم د لانجو اختر وي. مونږ لا د اختر اعلان نه کړي چې تاسو به دې شروع کړي. زړه مو چود دی خلکو ته چې یاره خدای بندګان که تاسو ګني کرئ مونږ پکې کار لرلی دی، کالوګان کرئ مونږ درته ویلي چې دا تخم مه کرئ دا وکرئ، که دکانداري کې مونږ درته ویلي چې دا سودا مه خرڅوه دا خرڅه، که ته ډاکټري کې ما درته ویلي چې دا دارو مه ورکوه مریض له دا ورکه، نو چې زه ستا کار کې ګوتې نه هم خدای دپاره ته زمونږ په کار کې څه لګوتې وې، خو ستاسو دپاره دی. ماښام بانګ وویلی شو، لا بانګ نه وویلی شو چې خلکو ډلې شروع کړي. او زه وایم ای مسلمانانو دا به څنګه مسلماني چې هلته کې خلک په زلزله کې اوس هم د چتونو لاندې پراته دی، ستا ورور مسلمانو دلته تا ډزې کړي څومره لوی جرم دی کړي. صاحبه شروع سابق صاحب ته مو ټېلیفون وکړو ته راشه چې لاړو صاحب د 10 بجو پورې په غونډه 400 کې یو ګواه پیدا نه شو، یو ګواه نه. شب قدر کې اعلان شوی او مولوي صاحب چا چې اعلان کړی و هغه را سره رابطه وکړه، وی تاسو اختر کوئ که نه؟ مې توره دې کړې ده، تا اختر کړی دی یو، مې ثبوت ته سره څه دی؟ ګوان د سره شته؟ دلته وی ما سره ګوان نشته، د خدای بنده اعلان دې ولې کوو؟ وی دا خو پلانکي مولوي صاحب د هغه ته 3 ګوان پېښ شوي دي، بس هغه پې فیصله کړې او ما ته خط ولیږه او مې اعلان وکړ. مې ظلم دی په کار دا وه چې دغه ګوان دې رضاو ته راوستی دی، تا به دا ګوان ځان ته حاضر کړي، مونږ سره به دې رابطه کوو چې ته اعلان کوو مونږ در سره کړی. دا خو مجمله خبره ده، خدای خبر چې هغه 3 ګوان شته نشته، څه پروګرام دی څه نه دی. تر د 10 بجو پورې مردان سره رابطه وکړه، وي مونږ سره اسم نشته. ګلیاړه کې چا میاشتې درې وه هغوی اعلان کړی، مصابیت صاحب په ګلیاړه کې خو دا ګوان پېښ شوي دي هغوی اعلان کړی دی، هغه وخندل وی د ګلیاړې د کسانو د نومونو تپوس ته وکړه، وی دا هماغه کسان دي چې هر کال میاشت یعنې ما سره په رجسټر کې نومونه پراته دي، دوی له څه اعتبار دی. مردان والا وی مونږ نه کوو اعلان، ثوابیه والا وی مونږ نه کوو اعلان، پېښور والا وی مونږ نه کوو اعلان. دلته کې سابق صاحب هم فیصله وکړه، هغه مفتي عبدالله شاه صاحب ته وي چې ته په خپل افم اعلان وکړه چې سبا روژه ده، هېڅ قسم اختر نشته، مونږ ته ثبوت رانه. بیا تقریبا 12 بجې د خوبه را پاڅولو، وی ته راشه زموږ د شمې زه خو بس چې پېشمني ته پاڅو، یو دی نه ټېلیفون پلانکي ځای کې اختر، پلانکي ځای کې اختر، پلانکي ځای کې اختر. صادق صاحب راپسې راغلی ځای نه سورلي راولېږل، وی ته راشه زمونږ چې څه مشوره وکړو. هلته چې لاړو تقریبا سپوقم 1 بجه وه. څه چل دی؟ پېښور والا اعلان کړی، قاسم علي خان جومات والا، مردان والا اعلان کړی، هغوی سره هم ګوان دي هغوی سره هم ګوان دي. نو ډېره ښه خبره مخکې نه وه خبره او چې اوس ګوان پیدا شو هغوی اعلان وکړو، موږ هم اعلان کوو. یا سابق صاحب د هغې نه پس 1 بجه فیصله وکړه او د اختر اعلان یې وکړه، او قاسم علي خان سره چې رابطه وکړه 15 منټه کم په 11 بجې هغې وي چې مونږ له ګواهان رالل او مونږ فیصله لرې ځای نه نو څه پکې ګواهان لا غریبانان د کوارټ نه ټول په لاره اکسیډنټ هم وکړه. نو مونږ اعلان وکړو. نو د طریقه هم دغه ثبوت نشته، روژه ده. ثبوت پیدا شو اختر دی. 11 بجو نه مخکې قاسم علي خان اعلان نه دی کړی، ما ته پته ده. 11 نه مخکې مردان اعلان نه دی کړی، ما ته پته ده. نو دا دلته کې دا 10 بجې او 9 بجې په جوماتونو کې راچغې چاسې نه وایي، خدای نه یارېږي. که دا نه وې راغلې دا ګواهي دا فیصله نه وه شوې، نو دا به څونه ګناه هم ګټلې وه. خو چې وشوه خبره بس ټیک ته سابق صاحب اعلان وکړو. زمونږ د دې علاقې مشري د سابق صاحب په غاړه ده. زمونږ مشر دی، زمونږ د مولوي صاحب دی مشر دی مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې د دې وطن عالم و، هغه به د سابق صاحب د فیصلې نه روګرداني که نه کوله تاسو ته پته چې هغه به څه فیصله وکړه، به دغه به فیصله وکړه. بس یو اجتماع ده زمونږ د دې ټولو علماو، عوام هم راځي علما هم راځي، د هغه فیصله ده دغه د اختر پروګرام. نو که مونږ اختر کړی نو صرف د پېښور او د مردان چې هغوی فیصله کړې وه، ګواهان ورته پېښ شوي، په هغه بنیاد باندې سابق صاحب فیصله وکړه او د اختر اعلان شو.
زمارون صدقه فطر که چا ورکړي زه حیران پدې ما خبره د اخبارو د ریډیو نو زمونږ نه هغه دین هم ټول ګډوډ کړو څو کوئی 60 روپے صدقه فطر څو کوئی 200 روپے څو کوئی 15 روپے څو کوئی 25 روپے موږ هم خلکو مازغو کړل چې کم کو تاسو رونه ناس دا ځوانانو ته پته نه لګي دا چې کوم سپینګری بوډاګان ناس دي زه دوی نن تاسو کوم په دې منبر مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه تقریر کړی دی کنه جواب راکړه دا سپینګری نه تاسو کوم کړی دلته کې هغه د صدقه فطر د بیان کړی دی کنه سونه یاد کړی دی هغه زمانہ کې خو کیلوګان نو سونه یاد کړی تاسو وایي 3 پاو تاسو